د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان او سویلي اسیا ته د غازو د صادرولو برخه کې د روسیې د چمتووالي له اعلان څخه هرکلی کړی او دا پریکړه د هیواد او سیمې په ګټه بللی دی. د وزارت په یوه خپره کړي اعلامیه کې لیکي د روسیې لومړي وزیر مرستیال الکساندر نوواک ویلي هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان بازارونو ته غاز صادر کړي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره وایي په ازبکستان کې د دې هیواد د اوسپنې پټلۍ مسؤلانو او افغان پلاوي ترمنځ د بریالیو مذاکراتو په پایله کې د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ د مسؤلینو د انتقال اړوند موافقه وسول. د ادارې پر ټویټر لیکي د دې موافقې پر بنسټ به د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ مسؤلیتونه چې له شاوخوا 11 کال راهیسې د سوګارډینیا ټرانس ازبکستاني کمپنۍ لخوا ترسره کېدل د یو منظم مهالویش له مخې د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې ته لیږدول کیږي. د جوزجان بلخ پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله د 2 ښځو په ګډون 15 تنه مړه او د 2 ښځو او 2 ماشومانو په ګډون 4 نور ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت د ټرافیکو مدیریت وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې 404 ډوله موټر د شبرغان ښار په چغچي سیمه کې له یوه سراچه ډوله موټر سره ټکر کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لینډا توماس ګریپلیډ پر ټویټر لیکي د افغانستان سرپرست حکومت له لوري د ښځینه کارکوونکو د دندو ځنډولو پریکړه به ناوړه پایلې ولري. نوموړي په دې اړه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې 11.6 میلیونه ښځې او نجونې حیاتي مرستو ته لاسرسی نه لري. د فوټبال د نړۍ مشهوره لوبغاړي کرسټیان رونالډو د سعودي عربستان د النصر کلب سره تړون لاسلیک کړی او یاد کلب به د رونالډو ته د کال څخه باندې 214 میلیونه ډالر ورکوي. دا تړون د 2 کلونو لپاره دی او د فوټبال په تاریخ کې تر دې وړاندې له کوم لوبغاړي سره په دومره لوړه بیه تړون نه دی شوی.